السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله په شان تک تاسو په خدمت کې هم نن ډیر اهم عمل پیش کوو. هغه عمل دا دی چې بعضی ملګرو ته بعضی نارینه او زنانو ته د شوګر شکایت وي، داغه د وجنه داغه په بدن کې تکلیفونه وي او شوګر خدا سي مهلکه بیماری ده چې انسان د نن نه ختمي او دغه نه نوري بیماریاں دغه بدن ترازی. نو تاسو د دې په وخت سره علاج شروع کړئ کچا ابتدا نوي او کچرته په مینس کې وي او یا دا رنګ ډیر وي. ان شاء الله په دې عمل سره بستاسو د بدن نه شکایت ختميږي. عمل طریقه دا چې سحر او ماښام سحر مون نفس په 313 مرتبه د الله رب العزت په نومونو کې دا نوم یا محیط 313 مرتبه وای. ماسوتن مون نفس په یا د ماښام مون نفس دا به هم دغه شان 313 مرتبه وای. سحر چې مو ویلو کو بو به دم کې د ماښام پورې باغ وبس کې چې ماسوتن یا ماښام دم کو سحر پورې باغ وبس کې لګاتار یو لس ورځې دا عمل وکي. بیا خیر دې د ورځې یو پیری کوي چې سټه ممتاز ته مقام ملاوي دا کوي. ان شاء الله تاسو ته د شوګر دا مسله ختم شي. د الله په فضل تاسو ته صحت ملاوي شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.